دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن کندهار ښاروالي د ښار په شپږمه ناحیه دریم ګذر کې د یوې کوڅې د کانکریټ کولو او چرۍ رغولو چارې راپیل کړې. دا کوڅه چې تقریبا 190 متره اوږدوالی او 4.5 متره بردوالی لري، 3 هفتې مخکې د اساسي رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې هم د 1 هفتې په موده کې بشپړ شي. په دې کوڅه کې تقریبا هر ورځ 15 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي او د یادونې وړ ده چې د دې کوڅې په کانکریټ کولو او چرۍ رغولو سره د همدې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزاره دی کتا جګ دی سره ورونه دی مخکې مشکلات و خرابي و اوس اباتي جوړېږي د ښاروالۍ د طرفه څخه ځوانان پر کار دي، ځوانان کار کوي، بیکاره ځوانان و ټوله پر کار سوي دي، کار کوي، دغه معلم دي. مشکلاتونه نو دومره زیات وو نه چې بس کورو ته به مو بره تللې والي وتل یې نه والي بیخي ډېر ښه خوند یې وکړي، ډېر ګوساکي وو موږ په دې چريو په دې سړک باندې. دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشاور